سورۃ حشر دې کې نمونه کوي د تخویف دنیوي. پس دا چې مخکې صورت کې زواجر ذکر کړو، سخت زجرونه ذکر کړو چې دا ډېر ذلیل خلق دی. دا څنګه خلق د منافقان. دې صورت کې دا یو نمونه کوي د عذاب په دنیا کې. دغه مخکې یو قسم قباحتونه سورې مجادله کې قباحتونه ذکر کړو، بخل او جهل او دې صورت کې بل قسم ذکر کی قباحتونه دي د آخرت. سورہ حشر کې نمونه تخویف دنیوي په واقعیا د بنو نذیر سره چې دا د يهود یو قبیله و، دی له الله دا سزا ورکړه چې وتونه خو وی شړل خپل زوین نه او شړل لاړ او دا غي علت بخي چې دا ولي دا څه وکړل ډیر سزا ولا ورکړه. علت به وخی چې شاق الله ورسوله خلاف کولو. بیا به تقسیم د مال غنیمت د تقسیم ذکر به وکي چې په څه طریقې سره تقسیمیږي. او منافقان له زجر دې تزهید من الدنیا و ذکر کوي چې خلق دنیا سره دوره محبت مکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح وای ثنا وای الله لرا غسو چې پاسوانو کې دی او چې پزموکه کې دی او الله زور او حکمت والده. هو الذي الله ذات اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب چې وی شړل کافران دا سوکو دا د اهل کتابونو بنو نذیر وتویل من دیارهم د کورونو دینه له اول الحشر دا په دنیا کې حشر راغی. یو خدای آخرت هغه دی کنه هغه دویم دی او دا اول حشر په دې چې په دنیا کې راغی. ما ظننتم ان يخرجوا اے مومنان استاسو دا ګمانو چې دی خپل ځایونه پری دي دا څه خاصه زمکه باغونه نه تاسو دا ګمان کوئ. وظنوا او د دې دا ګمانو د بنو نذیر انهم مانعتهم حصونهم من الله چې دی لره بچ کی د خپل قلاګانې جوړ کړي. هغه وی مونږ تاسو څه نشي ویلې بچ به کی مونږ دره قلاګانې د الله د عذاب نه. و دې تاسو پته و دې په لکاته چې غني مونږ پسې وسو تورو ټوپک راغلی او هغه قلاګانو باندې اثر نشو کولای نو او الله وی عذاب په د بلې غاړه راغی. ها فاتاهم الله راغد الله عذاب دا طرفنا چې دې ګمانم نو وقذا في قلوبهم الرعب زړونو کې ولا يرو غرزوله بیا په خپل قلاګان را تختیدو ساډو بیبو پیراتله چې خدای زوک اسمان را باندې څنګه شو. نو مسلمانانو ته وی بس مونږ زو خراشه مونږ سره امدادو کوي دي کورونو کې زموږ سو قیمتي سيزونه دي داته نه راجدا کو دا را سره راوناړوي چې زو. نو بس مومنان ورل دیبام لګیاو غیبام لګیاو او په کورونو کې چې کوم داسې قیمتي څه کانه سونه سره سپینې خيونو هغه ولا راجدا کړو ویلې تلوار کوي واخلق دې کنه. یخربون بیوتهم خرابول یخفل کورونه ورګه چې بیان کوي ته په دې کور کې ډېر خوشاله وي او دې په خپل لا سبحان خرابول ښا بأيديهم فقبل لاسنو وأيدي المؤمنين أو فلاسنو دو مؤمنانو. اللهوی فاعتبروا یا اولی الابصار یا عقل مندو دی دے که سوچو که دا دیر دا سوچ مقام دے چې ولی خپل قلاګانې پریدي ولی جلاوطن کیږي او شړونه کیږي. الله یې سوچو که نو دا زما کار دی نو زه چې څوک چت کم کنه الله یخربون بیوتهم دا کار به کوم. ګوره دا د کافرانو عادت ته الله مؤمنانو ته وی چې تاسو د یو کور نه ځای کنه نو هغه کور کې چې صحیح نو ګوره ګوتې ولا ورنوړې نو اسنه چې توې ورګه دا تنور می جوړ کړي دا نړو ما ورګه دا اور بلولو ځای ورګه دا نه مکه دا خو د يهودو کارو فرید مسلمانانو وترازی
ثواب بام کیږي ولی خراب وای به دی وای ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچره الله نوې مقرر کړی په دې باندې جلاوطنی او تلل نو عذاب به ورکړو دی په دنیا کې ابدینا بیا سخت خلک بنو قریظه چې ځوانان قتل کړل او نور وینځي غلامان کړل دی غلاغین خوفه صرف کورونو ته نه پاتې شوی نه او دې لپاره په آخرت کې عذاب د ورشته دی ذالک علته دا ولي وشړل ځکه دې خلاف کړو د الله د حکم او د پیغمبر د طریقې د علت نو شاق الله ورسوله الله چې سزا ورکړي په بل څه نه ورکړي خو چې توحید او سنت خلاف وکړي نو ورکړي نو هغه څوک چې خلاف کوي د الله د حکم او د پیغمبر نو یقینا الله سخت عذاب والده باندې عمرغه کې ناستنو د دې طبيعت به خراب شي دا ولي کې ناستا دومره داسې محفوظ ساتلی او بیا هغه ته انسان تللو یا تارویت سوال نه پیدا کیږي چې دیو کاته نو مؤمنان رالو نو کجربه ولا په دې میانس کې والی اغرب بشو بس گزار به ورکا اغرب کجوره برا پرې وتا یره چې دی بنو نذیر وکاتو نفسیاتی بیماران شي دې ته نفسیاتی بیمار وي ښا چې بیا دا سی ولاړی او ته بوته وې سکه هغه به دی بولاړو دا ساډو بي پیراله دا کارو شخه دا ولې دا او بیا په کې دی دا مې وګورا یمونږ خورېدلی چې دا پیغمبر ډیر صحیح انسان دی ډیر انصافدار دی او یې ګورا ونه کټ کړی نو یې سره چې زموږ نه پاتې شنو تاسو به مې وو خورای کنه تاسو به ته جوړو خورای کنه کټ کوي اصله الله دې ځکه کټ کوي چې څوک نو وي چې دا صحابه چې دینو دي د دنیا وګړي او چې دا الزام په څوک پورې نه کیږي چې کورسه غرضیان دي نه 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 هغه کجوري سکي هغه د الله کجوري ال تکنال کړی دي کنال تبخوري هغه د يهودو کجورو ته نه دي ناستخه او خلق د دنیا کې راغی ما قطعتم من لینه نه دا کټ کړی تاسو یې مسلمانانو هغه لینه کجوره د بنو نذیرو دا دویم نمبر د عجوه پسې اول نمبر عجوه ده د مدینه دویم نمبر لینه ده دا په دنیا کې اوچته کجوري دي او ترکتموها یا کوم پریخي دي قائمتن اولاړي علی اصولها په خپل مونډانو بیا حکم کو پیغمبر چې بس نورې مو پرې کوي دا ډیر نه الله یو کټوم کوي اته پریم خو دي دا ټول د الله اجازه ته تاسو ته باذن الله دا ظلم نو چې وګورئ دا د الله حکم او حکمت یې پکې دا چې ولي يخزي الفاسقين چې دا فاسقان او ظالمان وته وګوري چې خرص واشي چې راشي اوس باغ لمراشه کنه وما فعل الله ولا رسول يغش الاحسان او انعام کو پیغمبر باندې منهم د دې يهودنا او د دې اعمالونه او تفریق او دل دا په الله احسان کو دا په جنگ سره نه دي حاصل شوی نو دې تمال غنیمت نشي ویلې سبو توایو دې مالفه او تویخه فما وجفتم علی من خیل ندی غلولی تاسو په دې باندې اسونه ولا رکاب او نوخان ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن الله مسلط کوي خپل پیغمبران په چا چې را دی وشي بس د پیغمبر روح په پریوتو په خپل کورونه خوشی کړل الله پر سبحان قادر دی خنو دا مالفه به څنګه چل کی دي سره وس چل کو یو مال غنیمت ته چې په جنگ حاصل شي یو مالفه دی چې د پیغمبر پر روح حاصل شي هغه د حق دی بس ما فعل ولا رسوله اجل احسان کو په دې پیغمبر من اهل القران د دې کلو والو د دې يهودو فلله غد الله حق دی الله سکه په مالونو وللرسول ان هغه پیغمبر حق دی پیغمبر مال سره سره ولذل قربا داغه خپلوان او یتامى دي یتیمانانو والمساکین او مسکینان او ابن السبیل او د دې مسافر خلقو دا مسوزه کیږي دا خدا څخه په ځای تقسیم کو څو په ګډو پاتې نشي
څه پیغمبر واغستو څه خپلوان واغستو څه یتیمانان او څه مسکینان او ابن السبیل هیڅ شی پاتې نشو دا ولي الله وی دا دې لپاره چې دغه نه جوړ نشي سو دولت ولې دولت څه ته وایي دولت دې ته وایي چې کله د دې بینک نه هغه بینک ته لور شي کله د یار نه بل بینک ته لور شي په خو بینکونه نو کوم سرمایدار خپل خزانه جوړ کړې وي نو د یوې خزانه نه بلې ته د بلې نه بلې ته او زه ته نه رسیدل زه د مال سره مسکینان ابن السبیل فقرا مساکین اجزان غریبانان کونډې رندې د زه کنه او زه ته نه رسیدل چې دولت دی وها الله وی عزت دولت نه جوړوم کې لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم دې لپاره چې نشي د مال د غنیمت ګرځیدون کې را ګرځیدون کې دولت دې ته وي ښا دولاب ارټ دې ارټ چې ګرځون دې ته دولاب وي کنه چې نشي ګرځیدون کې پمیان د مالدارو کې تاسو نه وګوره کنه مالدار مال کوم ځای پروت مالدارو سره په طریقې نه کوئی چلو سره وکړو بس یو لور شي بل پر راشي هغه سم مودو ساتي بل پر راشي هغه سم مودو ساتي او مال دې ته نه راځي ښا ولي دې ته دولت وي بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه هغه دین چې پیغمبر تاسو له درکړو قبول یې کې هغه کې هر څه شته وما نهاکم عنه فانتهوا چې تاسو ته منی کړنو دا نه منی شي نو د پیغمبر ورکول او منی کېدل دوه قسم دي یو دا چې په جبه د ته وایي چې دا کار کوا بل دا چې هغه یو عملو کې نو دا مطلب شي چې دا کار کوا بل دا چې هغه په یو کار خاموشي وکړه نو بس پوه شي چې دا جایز دی کوي دا درې قسمه آتاکم کې راځي ښا چې وی دته نو سنت شي چې په خپل یو عمل کو تا توقات نو سنت شي چې بل چا یو عمل کو پیغمبر وتسونوي نو دا سنت شي اما نهاکم سمانا چې وی دته چې مکوا چې هغه ته ځانو ساتو نو دا ټول ما نهاکم کې راځي چې هغه یو کار نه دی کړی نو هغه زموږ لپاره دا سنت چې نه به کوو اگر کا هغه نه ویلي چې مکوای کنه او چې نه لري کنه نه به کوو کنه دا به ځان په دین پوي دی وی چې تاسو یې چې دعا بدعت نو کله پیغمبر ویلي چې مکوای پیرو ته په سنت نه پويږي او ویلي دي کنه چې کله بدعت ضلاله نه دی ویلي یو قاعده کلیه پیش کړي چې هر بدعت گمراهی ده نو دا ته چې څه قاعده گمراهی ده نو د کله بدعت لاندراله ته چې هر څومره څه کینو پیغمبر منه کړی راځه چې دا ضلالت دی وی کله ویلي وایته چې د سار د دوه رکعاتو سنتو نه سیوا په دغه وخت کې څه نشي کولی نفل ولې نه کوي دغه وخت کې پیغمبر ویلي چې مکه نه نو ولې نه کوي ځکه چې هغه نه دي کړی هغه نه دي کړی یا د مازدیګر نه پس نفل ولې نه کیږي هغه نه دي کړی نو او ویلي نه دي چې مکه وای دا خو به ته دا عمل ته هم ګورې که نه ښه ویریږئ د الله نه او یقینا الله سخت عذاب والدی اوس د مال تقسیم کوي چې دا په څو خلقو تقسیمیږي یو للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم دا خدای محتاجو خلقو حق دی چې هجرت کړي د مکه معظمه نه اگر که ابو بکر وی عمر وی عبدالرحمن ابن عوف وی عثمان غنی وی خو چې غیرال دلته کې او مالونه مکه معظمه کې پاتې شو نو بس هغه مال د دې لاس نه ووتو کافرانو لاس تراغه نو دې فقرا شو کنه ها ارستو بیا ځان خبره چې مدینه کې مالدار شو خو رستو حال له اوس چې دې نو عری فقرا دي ها دا فقرا شو خپل کورونو نه شول شي دي خپل مالونو نه زکات چې طلب کوي د فضل د الله او د رضا د الله وینصرون الله ورسوله مدد کوي د الله د دین او د پیغمبر دغه کسان رښتینی دي دا یو قسم شو دا د مهاجرینو حق دی ها دویم انصار والذین اغم الدین والا تبوؤوا الدار چې جوړ یې کړ کورونه د پاره د مهاجرینو دي چې هجرت کو نه غي ولا مخکې کورونه جوړ کړیو ها او زيونه ولا تیار کړیو والایمان
ایمان هم تیار کړو ایمان څوک تیارول شي ندی سره خپل فعل پروت دی وآمنوا الایمان په مدینه کې مهاجرین لزی ورکو او په ځنه کې ایمان لزی ورکو من قبل مخک مدینه والو مخک ایمان راوړ نبی اسلام له براتلو بیا بیت کو بیا وسلو مدینه ته چې او یا کسان پوره شنو یې ځکه ځان سره بوته یحبونا دا انصار داسې خلق دی دومره هم درد او خیر خوادي چې محبت کې هغه چا سره چې دي ته څوک هجرت وکړي ډېر خوشاله سم چاپیرته نه بغردي ځکه چې د مکې معظمې نه به لږ څوک هجرت به وکړو نو مدینه والا به ډېر خوشاله شو چېرې نو څوک مهاجر نه دی راغلی په دې تمه وه ولا یجدون فی صدورهم حاجة دی بنمون تو پخپل زرونو کی تنگواله مما اوتو داغی مالنا چی دی مهاجرین لور کلیشو چی نبی اسلام با پا غنیمت کی دی مهاجرین برخ اوکرا نو انصارو چری دانو ویلی خوا چی دی لسل ورکے دی خمون تناستی مون ولارسو تیار کری دی دی سغم دی منگ لراکا نانا دی چری نو ویلی پا زرکی چری نو راغلی قرآنوی فی صدورهم خوا حاجتن تنگواله داغینا چی دی لسور کلیشو ویوسرون علی انفسهم داس انصار دی چی ورکی نور خلق پخپل زانونو باندی ولو کان بهم خصاصه اگر که پخپل اوگی تگیم چی میلوانه برالن داس چل بیاو میلوه بے کور تبوتو او سباو نخو دخپل زان کسونو بی بی تبیوی چی روڑا صدر پردل انور آگلی وقت میلوه باناستو دی باناستو اوس که دی خوري نو د میلوه څه نه کېږي که میلوه خوري د دې څه نه کېږي نو هغه بیبي ته به یې وي دا ډیول وکړي اوچته که رڼا کمه کوي دا ولې نو چې هغې به اوچتوله نو مړه به یې کړه تیاره به شوه نو ماچس خو نه بیا نو میلمه ته به یې وي خوره که نه هله مونږ د نخلاصه کړه خوره دی به دغسې ناستو لاس به یې نغاړلي وو میلمه به ډوډۍ وخوړه نبی علیہ السلام ته وحی وشوه چې الله دې په دې کار پورې وخاندلو عجیبه کار یې وکړو میلمه یې موړ کړ او ځان یې وږې پرېښودو ومن یوق شح نفسه هغه څوک چې بچ کړی شي د بخل د نفس نه اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي دو شو دریم قسم پکې څوک دي چې غنیمت کې برخه شته والذین هغه مسلمانان مؤمنان جاءوا چراغ من بعد مرستو د دینه تر قیامت پورې مجاهدین چې ارسو کې افغانستان مهاجرین نه دي کنه تر قیامت مجاهدین یادي چې د دې په غنیمت کې برخه یې خو په یو شرط سره هغه داري یقولون چې دی وایي په دعا کې ربنا اغفر لنا اے رب موږ ته بخنو کې ولې اخواننا الذين ازمونږ هغه روح مهاجرین او انصار ته سبقونا بالایمان چې مخکې تللی دي په ایمان سره دنیا نه نو یا الله هغې ته بخنه وکړي ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا او یا الله مګرځې زمونږ په زړونو کې خیرې بغض حسد دپاره د هغې مؤمنانو چې پخوا تېر شوي دي صحابه کرام دي تابعین دي تبع تابعین دي ربنا انک رؤوف الرحیم دا دعا وکړي یا ربه ته ډېر مهربان او رحم والی څه مطلب هغه مجاهدین چې د هغې د صحابو سره په زړه کې خلوص دی او محبت دی نو د هغې به په غنیمت کې برخه وي او چې کوم داسې دي چې د صحابو دشمنان دي که یو صحابي سره یې خو چې زړه کې ورسره بغض وي نو یې که دې سړي جهاد وکړو نو غنیمت کې برخه نشته امام مالک او د امامانو لیکلي دي ښه چې د روافضو که هغې چېرته جهاد وکړي نو غنیمت کې یو برخه نه وي ځکه قرآن شرط لګولی دی ښه چې والاخوان الذین سبقونا بالایمان ذات مراد دي کنه کله چې دا یهود او بنو نذیر کله پرېښودو الاړه خیبر ته بیا دغه ځای نه بل ځای ته د مدینې منافقانو مدینه کې ډېر منافقانو عبدالله او د هغه ملګري که نه دی خط ولیږه یا څوک ولیږلو بنو نذیرو ته یې وی مزه یې ګورې مونږ درلو ونو خوځئ مونږ هم امداد کوو ګورې کلې پرې نه دی دا څه کوئ
تاسو باندې پیغمبر په ودره بول نو څه کوي کله پرې ده بس مونږ درلو ابي ایس نو ګورا دا څه هغه لنه وشاله شو ارسه پاتې شو او الله گواهی کړه مدینه نه یو بچی راغلی اته پوس کړی چې بنو نذیر ولې لاړو اواز یې کلا کول چې مزه یې غره ګورو الله دې حال بیانې الم تر الى الذين تنغوا کسان تنافقوا چې منافقان دي یقولون اوایل اخوانهم دغه خپل ورونو ته يهود هغه کسان چې کفر کړي د اهل کتابونو سیوتوي لئن اخرجتم لنخرجن معكم وګورو منافق دا تاسو داسې وي ښا وی یو بنی نذیرو کتاسو د خپل من پری خو د مونږ به د سره مدینه پریدو ولې مونږه اسه تاسو ته دوستان ویلي کتاسو وستل شو ان لنخرجن معكم مونږ هم تاسو سره ولا نطيع فيكم احدا ابدا اكم تاسو مينتونه کوي چې ورم مدینه مفریده او دا استاد خپل کړي دی خو نه مونږ به هیڅ خبره نه منو تاسو په حق کې همیشه وین قتلتم کتاب سره جنگ کې دی چې لننصرنکم نو دغه دې مونږ درلو مونږ تاسو امداد کوو والله یشهد والله گواہی کې انهم لکاذبون یاره ډیر سخت دروغجن دي ښا نو زین نه دی پاسې دی لئن اخرجوا الله عز تعالی مدی خو دروغ وي کدا بنو نذیر او شول دي شو لا یخرجون معهم نو دا منافقان د مدینه چری نو زینو مجبور ولئن قتلوا کاری قتل کړي شو لا ينصرونهم دی امداد نکي ولئن نصروهم اگر تک خطا شو او اشتیا لاړ امداد وسره کاو نو خپل ځان به ویني کنه ها ليولن الادبار ليول بیا بدی توالي شاګان تختی وها ثم لا ينصرون بیا بدی امداد نکړي شي یا مومنان تاسو خپل ځان نه معلوم دا کافران تاسو نه داسې یریږي لانتم اشد رهبتن تاسو ډیر صح روب والے فی صدورهم فزلون ذی کافرانو کی توبه ډیر صحبت یریږي روح المانی وی دا په زمانه کې چې کله مؤمنانو کې دا صفاتو چې شدة علی الکفار رحماء بینهم دا د هغه مؤمنان نه یری دغه اوس نه یریږي ځکه اوس دي کې خپل صفات نشته چې شدة علی الکفار رحماء بینهم هو کا صفات پکې بیا پیدا شنو بیا وتنه کافرانو یریږي تاسو ډیر سخت روب والے د دې کافرانو په زړونو کې د الله نه هم د الله نه یریږي تاسو نه یریږي ذالک دا ذکر بینهم قوم لا يفقهون دا یو قوم چې نه پوهیږي پراز باندې لا یقاتلونکم جميعا دا کافران جنگ نشي کولی تاسو سره مخامخ جميعا سمان مخامخ الا فی قرى محصنه هو که چې تاسو خپل قلاګانو کې بن ناستینو ایو داس کوي وخت پس کنه دغه ورځي جنگي ښا ایو مردکه بر اخلاصي دا ورځي جنگي ښا او من ورای جدر یا چرته اخوا د دیوالونو نه کناستي جنگ بکی مخامخ نشي راځي باسهم بینهم شدید جنگ د دې په خپل مین کې ډیر سختي خپل مین کې چې کلهون خلی کنه نو خلق وته په تماشې کې ډیر سخت جنگ کوي تحسبهم جميعا تبغمان کې پدی باندې چې اتفاق یې دی او قلوبهم شتا زونه ټول دی او بل ګډوډ دی دا ځکه چې دا یو قوم دی چې نه پويږي مثال وګوره د دې منافقانو مثال د چا په شان دی کما مثل الذين بشاندار قومونو مخکر دینو قریبا نزدې ذاقوا وبال امرهم ویسا کا عذاب د خپل کار او دې لپاره عذاب دردناک د آخرت هم دی هغه نږدې څوک دی کما مثل الشیطان په بدر کې دونه لیدو چې شیطان راغی د سراقه په شکل کې او ابو جهل ته وی چې خبر شوم نو رالم چې ګوره اخو زما دوست دی چې نن هغه جنگ لذي بدر ته نو زما سره نه زما نو بس رالم کنه ابو جهل ډیر خوشاله شو چې ګندا پرشتیا سراقه راغی کنه چې کله مخامخ شو اپل مخامخ یولید الملائکه نو شیطان رستو شتنه دا سکار دغه سکار دی مدینه والو د بنو نذیر سره وکړه اسه وته وی چې مزه مونږ درلو ابي ایسنو
اذ قال للانسان اکفر کله چې وی انسان ته ابو جهل ته انسان ویل حیوان بنونو دې بیا هم لا خوفا انسان خو ته وی کنه چې کفر وکړه نه ولې مسلمانو سو نه کلکشه معنا دا چې ابو جهل کلکشه ګوره د مرګره ما یریګما فلما کفرا کله چې کلکه په کفر باندې نو قال او شیطان انی بریء منک زخون مستانه جدا ما انی اخاف الله رب العالمین زیریګم د الله نه چې پالنو کې مخلوقات ته دغه جرشان دی ویل کنه دې خدای نه کوم ځای کې یریږي فکان عاقبتهما انجام د دوالو مشرانو انهما فی النار چې دوالو پور کی ابو جهل او که شیطان خالدین فیها دوالو به همیشه پور کی مرګریو کنه ډېر سخت دوستانو دی او بل وذالک جزاء الظالمین دا سزا ظالمانو خلق ده اخر کې ترغیب اعمال صالحه ہوتا او توحید په اخر کې زور ورکړه ایمان والو او یریږي د الله نه څه مطلب په دې تقوا باندې همیشواله وکړي ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دی کې هر نفس هغه عمل تا چې د سبا د پاره لیږي د دنیا په کار کې ډوره سوچ وکوي دا کروان شو کو دان شو خبره نه ده خدا آخرت په کار کې ډیر سوچ کوي ها چې یو قدم دې کنه سوچ کوي چې خدای چرته شرک را نه ونشي بدعت را نه ونشي رسمي ریواجی را نه جوړ نشي لغد د سبا د پاره او لوی عمل سره تقوا ده او یریږي د الله نه بشک الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ ولا تکونوا کالذین نسوا الله مکیږي پشان دا خلقو چې د الله حق یې ورکو نسوا الله سبحانه الله خو څوک نه یری خو حق دا غیری کنه فانساهم انفسهم نو الله سره څوکړو جزاء من جنس العمل دې د الله حق یې ورکو نو الله د دین اړه خپل ځانونه یې ورکړل او دې اړه ځان نه پیژنل چې موږ څوک یو امونگا سل پیدا شویو انساهم انفسهم سمانا اللہ یرکل دا دین اخپل زانونا اخپل زانو دا مطلب جد اخپل زان دا فیدی کار نکی نو نشی کولی نو اخپل زان دا نجات او دا کامیابی او دا کمال کار نشی کولی نو دا یرول دی کن دی خلق توبر دا دی سکی دی دور نپوئیگی پا دی خو پوئیگی چی امونگا زان لجنت گٹو امونگا زان لنعمت گٹو امونگا اللہ رضا کو او حال دا چې شیطان رضا کوي نور ځان یې رول ستوي چې یو سره په خپل فائدہ او نقصان نه پوهیږي نو انساهم انفسهم اړو خپل ځان نه دي خبر دغه دي فاسقان لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه يخلق استاس حق في خیال لچ یو شی دي ندي برابر جهنميان او جنتيان ان اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان چې دي هم دا کامیاب خلق دي ترغیب قرآن ته ذکر کوي دا کامیابی دي څنګه حاصل کړي دا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته کوم نازل کړي دا قرآن په یو ځل باندې په یو غر دی وی دا قرآن په یو ځل ولې رانه لګ لګ راځي الله وی ته وټینګ شي چې په یو ځل راشي دې ته غرم نه ټینګي قرآن په یو ځل نازل شي کله نازل کړي موږ دا قرآن په یو ځل جمله واحده معنا په یو غر باندې نتاب لیدلو چې ډېر یری دن کې وو ټوټي کې دن کې وو من خشیت الله الله دې یرینا که غرض خودمره احساس پکشته او انسان ته وي ته به اعتراض کینو دغه مثالونه دي مونږه بیانو د خلقو د فائدې د پاره دي د پاره چې به سوچو کی هو الله الذي لا اله الا هو دا د قران غاصل الكتاب آیاتونه کنه بینات وتوي الله غزاد ته جنشته حاجت روا بغیر ددنا عالم الغیب والشهاده پارس باندې کوئی قدمو نه پټي او کوم تخکار دي هغه دې مهربان او رحم والا هو الله الذي لا اله الا هو خاص الله غزاد ته چنشته بل کارساز بغیر ددنا الملک او بادشاہ دې حقیقت کې القدوس او ډیر پاک
هر قسم شرک نه. السلام و سلامتی ورکون کې خلق له خپل بندیانو له المؤمن امن ورکون کې هغه مؤمن دی کنه په بل معنا سره همغه مؤمنان یو په بل معنا سره موږ ولې مؤمنان یو ځکه موږ ایمان له امن ورکړې په خپل ځل کې او کنه مجال دې کدي زړه تبل څه شي راشي منګه کو پښو نجرات دې موږ ځل کې د الله توحید له امن ورکړې چې دې زړه تبا بل څه شي نه راځي دا صرف د الله دی اداغه د وحدانیت څخه. المهیمن هغه ذات چې نگهبان دی حفاظت کوي د خپل بندیانو. العزیز زور اور دی پارچا باندې. الجبار او ډیر لوی طاقت والا دی یو دا معنا ده. یا الجبار هغه ذات ته چې مات زيونه جوړي د چا ډوکه مات شو د چا کوروان شو د الجبار الله جوړي کنه دا د جبیرین د جبیره پټه ته نوې څوک هغه معنا کوي زخم باندې پټه ولګي جبیره هغه جوړ شي کنه نو څه مطلب روان کارونه الله وداني روان بدنونه مرزونه الله جوړي مات ګډ الله رغی کنه. المتکبر لوی دا حق دې سبحان الله پاک دې الله ما یشرکون دا نه چې دی وسره شریکي. هو الله الخالق البارئ دا الله دې پیدا کون کې دې پیدا کون کې د مخلوق دې البارئ او هغه ذات ته چې به مثال پیدا کون کې چې مخکې څه مثال نه وي بغیر د سمادینه یو دا معنا ده. برا او خلقه یو شی یا خالق عام دې پیدا کون کې او بارئ معنا ناشنا پیدا کون کې د اول نه جوړون کې دا اشاره دیتا چې ګوره مخلوق پیدا کو شروع کړه د خاور نه دې ته برا وي او چې بیا نسل لري د بل سنه نو هغه ته خلقوي. نو المصور شکلونه ورکی مخلوق له او دومره شکلونه دي چې خلاصيږي نه نو ورته دا څومره لوی سٹور دی چې کله بنده الله پیدا کوي نو یو شکل ولا غوړه کی چراوړی. المصور ارجع خپل تصویر خپل شکل او حلیه ولا ورکی. المصور له الاسماء الحسنى خاص الله لر نمونه او صفاتونه دي خاصه. يسبح له اول او اخر کې پاکي بیانې الله لرا غسو چې باسوانو کې او چې پزموکه کې او دا الله زور او حکمت والے